बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو। नन د स्नैक वीडियो په باره کې منګه دا ویډیو جوړو چې دا سنیک ویډیو اخر دې څه شي او په دې کې دنده کار څنګه کیږي. نو سنیک چې دی دوستانو دا د ټیک ټاک په مقابله کې یو اپلیکیشن ناوته دی او ډېر په تیزی سره دا په مخ په ترقۍ روان دی. نو که زه تاسو ته وښیم د پلی سټور په دې سکرین باندې نو 100 میلیون پلس چې دی دا ډاونلوډ شوی دی. د 100 میلیون نه زیات کسانو چې دی دا ډاونلوډ کړل او ګورو چې دې کې پکې څه دي. نو د ټول ناول زه دا اوپن کوم. د اوپن کول نه وروستو ملګرو دا دلته تاسو نه به اکاونټ غواړي چې په هغې الریډي ما ویډیو جوړه کړله. ډسکرپشن کې به د هغې لینک وي. نو تاسو د اکاونټ جوړولو طریقه که نه راځي 2-3 ټکي به کې لیکل غواړي. نو په هغه طریقه به تاسو خپل اکاونټ جوړولی شئ که څوک انټرست وي په دې کې. او اکاونټ جوړولو لپاره به دا می بټن چې دی دا به کلیک کوئ. نو په دې ځای کې به تاسو نه یو څو د عمر تپوس یا د فیسبوک سره تاسو کولاوئ، موبایل نمبر سره کولاوئ، ټوله طریقه ما په ویډیو کې ښیله. نو اکاونټ به تاسو خپل جوړ کړئ. د دې نه وروسته دوستانو د سنیک ویډیو چې دی د دې دا اولاني اپشن چې دی دا چې تاسو کله کلیک کړئ نو ستاسو پروفایل چې دی هغه به تاسو ته کولی شي کوم ویډیوګانې چې تاسو شیر کړي نو هغه به دلته تاسو ته لیدی کېږي. بیا هغه ویډیوګانې چې څو ویوز حاصل کړي په هرې ویډیو له پاسه د هغې تعداد موجود دي چې دا دومره کسانو کتلې ده ستا دا ویډیو. د هغې نه علاوه دلته بره چې څو کسانو ستا ویډیو لایک کړي نو دلته یې لیکلي چې دومره کسانو دا ویډیو لایک کړله او تا چې څومره ویډیوګانې شیر کړي اپلوډ کړي نو دې خو هغه لیکلي. لکه ما اوسه پورې 26 ویډیوګانې چې دي هغه په دې باندې اپلوډ کړلي. د هغې نه علاوه دلته بره دا ایډیټ پروفایل دی. که تاسو چېرته خپل پروفایل د تصویر چینج کول غواړئ یا پکې نور څه چینجز کول غواړئ نو په دې باندې به کلیک کول غواړي. د دې نه له پاسه چې کوم اپشن دی دا فالوور دی. ستا چې څومره فالوور یې ته چا فالو کړی هغه به دلته ښیي او تا چې څومره فالو کړي فالوینګ ورته وایي هغه دې غاړې ښیي. د دې نه علاوه دا بره سیټینګ دی. که ته چاته په سنیک ویډیو کې پیسې وګټې نو هغه به دلته په دې ویلیټ کې تا ته ښیي. دا ویلیټ چې اوکې کې نو ستا چې کومې روپۍ دي د هغې تعداد به تا ته ښیي. او د هغې نه علاوه دا دې خوا چې دی دا د شیر بټن دی. اوس دوستانو دلته به په دې کې موږ ویډیو څنګه اپلوډ کوو او څنګه به جوړو د هغې طریقه ښیو. او د هغې نه علاوه د دویم بټن له راځو چې د دې څه مقصد دی. له دې اپشن له به راستیره شو. که اوس دا زه کولاوم نو تاسو بیا پوره په طریقه نه پوهېږئ. د هغې نه مخکې دا پلس آیکن چې دی مخکې کومه نو دا پلس آیکن چې دوستانو دا چې تاسو کلیک کوئ وروسته دوستانو دا راغی ستاسو د ویډیو جوړولو ځای. که تاسو لایو ویډیو جوړوئ او سنیک له یې ورکوئ نو د هغې دا طریقه ده. اوس د هغې نه وروسته دا بټن چې تاسو کلیک کوئ نو دا به ریکارډینګ شروع کړي او دا بټن که تاسو کلیک کوئ نو دا د دې مطلب دی میجیک. اوس په میجیک تاسو پوهیم چې د دې څه مطلب دی. په میجیک کې دنده دا اوس په نیو باندې نو دنده چې کوم قسم شکل تاسو خپل جوړول غواړئ دا شکلونه یې ورکړي نو تاسو چې په کوم یو کلیک کوئ نو بره ستاسو شکل چې دی هغه به په هغه طریقه شي. لکه مثال په طور زه اوس چشمې د ویډیو جوړولو مخکې ځان له چشمې رالمه چې ما سره دی په سترګو چشمې نو زه دا چشمو والا تصویر کلیک کوم پرې نو تاسو کتای شئ دوستانو چې زما په سترګو باندې چشمې چې دي هغه اټومیټک راغلي. نو دغسې چې تاسو کوم یو تصویر کلیک کوئ نو هغه تصویر چې دی دا اوس ما بل کلیک کړ نو تاسو کتای شئ چې د دې چې کوم په دې تصویر باندې
کم شوونه دي نو هغه موږ سره دلته په لای ویډیو کې رااله. اوس د هغې نه علاوه دا دویم آپشن چې دی میک اپ، نو په دې چې تاسو کلیک کوئ نو دنده په دې کې مختلف قسم میک اپونه دي. نو چې کم یو قسم میک اپ ستاسو خوښي لکه یا دا ټوپۍ والا او دا هر قسم میک اپ چې ستاسو خوښي نو هغه به ستاسو کومه مخ چې دی هغه به په هغه طریقه شي. که فرض که دا بټو تاسو کلیک کوئ نو دا د ویښتو ډیزاین دپاره دی، نو ستاسو ویښته به سره شي. لکه اوس ما کلیک کړ نو زما ویښته چې دي هغه سره شو. او د هغې نه علاوه که تاسو اوس مثال په طور دا کلیک کول غواړئ چې دا ګل یو سیټه بل سیټه، نو تاسو وکتئ په سکرین به را ګولونه راله. د هغې نه علاوه د دې خوا افیکټ دی، نو په هغې کې دغسې مختلف شیونه دي. دې خوا فني دی، دې خوا بیا دا بل آپشن دی کود دی. نو دا میجک چې دی دوستانو تاسو امید دی په دې به پوه شئ چې دا د دې دپاره دی. اوس د هغې نه علاوه دوستانو که تاسو چېرته خپل ډایلاګ ویل غواړئ نو ډایرکټ به په دې بټن کلیک کوئ. 15 سیکنډ نه والا د 2 دورانیه او د 1 منټه پورې ده. نو هغې په دغه دورانیه کې به تاسو خپله چې کوم ډایلاګ دی هغه ووایئ. که فرض که یو کس خپل ډایلاګ ویل نه غواړي او یا نشي ویلی نو تاسو به ډایرکټ په دې میوزیک والا بټن باندې آډیو والا بټن باندې کلیک کوئ. نو کله چې به دې تاسو کلیک کوئ نو دنده په زرګاو په لکاو میوزیک راله. په هغې کې دنده ورسره نومونه لیکلي لکه دا فرض که رمضان لاو فلمي ډایلاګ وایي، کامیډي وایي، یا پښتو ډایلاګ وایي، پنجابي وایي، مور دنده پکې نور ډېر شی دي. دا کته کوز دا ټول ډایلاګ دي. هیش چیلنج. اوس دوستانو دا هیش چیلنج چې دی دا د سنیک ویډیو د طرفه چې دی هغه دو مقابلې کوي. نو که تاسو مقابله کې حصه اخلئ نو په دې هیش چیلنج باندې به کلیک کوئ. په دې کې دنده چې اوس دا کم ډایلاګ دي نو دا د مقابلې والا ډایلاګ دی. د دې داسې مقابله چې دې کې تاسو چې په کم باندې کلیک او د هغې سره خپله ډایلاګ به دو وایي، ایکشن به ورسره کوئ. نو که ستا ویډیو په ټاپ 10 کې راله نو دو تاله 1 لک روپۍ انعام راکوي. که په ټاپ 20 کې راله نو دغسې انعام چې دی بیا 50,000 او آخري چې 50 کسانو کې دنده ستا نوم راغی نو انعام چې دی هغه بیا 5,000 او د هغې نه علاوه دو قیمتي موبایل هم ورکوي. نو د اوورال د ټیک ټاک او د نورو اپلیکیشنو مقابله کې دا ډېر ښه اپلیکیشن دی. دو ډېرې زیاتې روپۍ او انعامونه ورکوي. نو د دې طریقه دا ده چې دلته به تاسو په کلیک کوئ، دلته به پې اپلای ووهئ. د اپلای نه وروستو به تاسو په دې باندې کلیک کوئ او خپل ډایلاګ چې دی ډایلاګ به دو وایي، تاسو به سره ایکشن وکئ او دلته به بیا په نیکس باندې کلیک کوئ او بره بیا خپل چې دی وړوکی غوند ټایټل به ولیکئ او بره په شیر به ګوته کېږدئ نو ستاسو ویډیو چې ده هغه به شیر شي. اوس د دې نه موږ واپس راځو او د نیکس چې کوم فولډر دی په دې کلیک کوو چې د دې پکې څه کار دی. د دې نیکس فولډر دوستانو دا کار دی کله چې تاسو په دې کلیک کوئ نو دلته چې کوم کسان لایو وي نو لایو کسان چې دي هغه به دلته ټول لایو کسان وي. که تاسو په یو باندې کلیک کوو تاسو ته د هغې طریقه ښیم. دغه چې دی دا یوزر دی لایو دی. نو تاسو چې کله لایو ویډیو ګورئ نو دا چې کوم بیک دی نو نوي یوزر ته به دلته یو بیک دلته وي، دقه ضمن به یو بیک وي داسې په دې شکله. نو کله چې په هغه بیک تاسو کلیک کوئ نو دلته لاندې به 3 آپشن وي. که تاسو دا ویډیو 1 منټ وکته نو دومره پیسې به تاسو ته میلاویږي. بیا به 2م آپشن وي. که تاسو دا ویډیو 15 منټه وکته نو دومره پیسې به میلاویږي. لاندې به بیا 3م آپشن وي. که تاسو 20 منټه وکته نو دومره پیسې به تاسو ته میلاویږي. نو په لایو ویډیو کتو باندې دو چې دی روپۍ ورکوي او هغه روپۍ به ستاسو په د سنیک ویډیو چې کوم اکاونټ دی په هغې کې جمع کېږي. نو دې بټن کې دنده دا ټول لایو واده دي. نو
نو تاسو دو ته کال هم کولی شئ، دو سره د اخلاقو په دایره کې دنده خبرې هم کولی شئ، یا تاسو ته مسایل دي د هغې تپوسونه هم کولی شئ. نو دا اپشن چې دی دا د لایو دپاره دی. د هغې نه وروسته اوس د بل اپشن ته ځو. نو که اوسه پورې دا ویډیو تاسو لایک کړي نه نو ویډیو لایک کړئ، او کوم وروڼه چې په دې چینل نوي دي هغو ته زما دا ریکویسټ دی چې دا چینل سبسکرایب کړئ، چې کله موږ نوي ویډیو اپلوډ کوو نو د هغې ټول ناول نوټیفیکیشن به تاسو ته راځي. نو زموږ د حوصله افزایۍ دپاره یې لایک کړئ او یو ښکلی باندې کمنټس ومولیکئ. اوس نیکسټ اپشن ته راځو، دې اپشن ته. دا اپشن چې دی دوستانو دا زمونږ هوم پیج دی، یعنی عوامي پیج چې دی هغه دی. بره دا ټرینډینګ چې دی کومې نوې ویډیوګانې چې خلک ورکوي نو هغه ټولې دې پیج ته راځي. نو موږ چې کله خپل سنیک ویډیو اپلیکیشن کولاو کو نو الریډي زمونږ دا اپلیکیشن چې هغه په ټرینډینګ وي. نو که تاسو ویډیوګانې ګورئ یا چلی زده کول غواړئ نو د هغې دپاره دا اولنی دې لاس ته چې کوم اولنی اپشن دی دا دی. اوس پاتې شو دا اپشن تاسو ته ما ویلي که دا اول مونږ کولاو کو د دې نه مخکې نو بیا به تاسو نه پوهېږئ. اوس په دې اپشن تاسو پوهیږم دا نوټیفیکیشن اپشن دی. په دې چې تاسو کله کلیک کوئ نو په دې ځای کې نوټیفیکیشن چې دی نو چا چې ستاسو ویډیو لایک کړي یا کمنټس یې لیکلي یا تاسو یې فالو کړي نو د هغو لیست چې دی هغه په دې ځای کې راځي، او باقاعده به ورسره لیکلي چې دې کس ستا ویډیو لایک کړه یا د څه کمنټس ولیکل یا د ته فالو کړي نو هغه په دې لینډ کې راځي. د هغې نه علاوه په دې پسې دا دویم چې دی میسیج. که په میسیج تاسو کلیک کوئ نو دلته تاسو ته د سنیک ویډیو کوم افیشل چې دي د هغو د طرفه میسیج راځي. نو هغه میسیج چې دی لکه فرض که دا اولنی موږ کلیک کو نو دو چې کله مقابله کوي د هغې نه مخکې تاسو ته به داسې یو میسیج راولېږي. تاسو ته به وایي که په دې کې تاسو ایسالی نو په دې کلیک کوئ. نو په دې چې تاسو کله کلیک کوئ په دې میسیج نو دلته تاسو ته طریقه مو ښایي چې دې کسانو به ویډیو جوړه کړله او د دو ایکشن وینئ، د هغې نه وروستو په دې باندې بیا ویډیو جوړه کوئ. نو کله چې تاسو په هغې بیا ویډیو جوړه کوئ د دلته ایکشن یې زده کوئ چې د چا ایکشن ښکلی، نو کوشش وکړئ چې د هغه نه هم ښکلی ایکشن جوړ کړئ او ډایلاګ به د دوی او څنګه چې تاسو ته ما طریقه وښوه په هغه ځای کې. نو که تاسو فرض که په ټاپ 10 کې رالی نو 1 لک روپۍ انعام به والی او سره قیمتي موبایل هم ورکوي. که په ټاپ 20 کې رالی نو 50,000 روپۍ انعام به والی. دغسې که په ټاپ 40 کې رالی نو 20,000 انعام به وي، او که په ټاپ 50 کې اخري 10 کې رالی نو انعام چې دی هغه بیا 50,000 له راځي او سره څه تحفې. اوس چې کله تاسو په دې کې یو څو ویډیوګانې چې دي هغه اپلوډ کوئ او د هغې نه وروستو ستاسو دا فالوور چې دي دا د 500 نه سیوا شي نو تاسو ته بیا دلته اله د لایو اپشن چې دی هغه میلاویږي. نو که تاسو لایو ځئ نو دا په دې پلس به کلیک کوئ، دلته به د لایو یو اپشن وي نو په هغې به یا به دې طرف ته یا به دې طرف ته په هغې به تاسو کلیک کوئ. نو چې کله تاسو کلیک کوئ په هغې نو ستاسو پیج چې دی دا به لایو لاړ شي. نو چې لایو لاړ شي نو دې ځای کې به لکه اوس مثال په طور دا جنۍ لایو ده نو دې ځای کې به بیا ته لایو وي. نو ته چې کله لایو ویډیو کوې نو دغسې خلک به تا ته کالونه کوي او په نمبر ته به هغو سره خبرې کوي. دې ځای کې به میسیجونه راځي، خلک به تاسو ته تا ته میسیجونه رالیږي، د هغې جوابونه به ورکوئ. د هغې نه علاوه خلک خپل د طرف نه به تا ته تحایف رالیږي، یعنی خپل دا بیگ به کلیک کوي. دا زما بیگ دی، په دې کې دنده ما سره کوین دي. نو دا چې زه کلیک کوم د عمان تپوس کوي چې ته دې یوزر ته څو کوین لیږي. نو چې څو زه کلیک کوم هغه به دې ته لاړ شي. نو داسې په لایو ویډیو کې دنیا خلک چې دي هغه کوین رالیږي او هغه ستا په اکاونټ کې ایډ کېږي. د هغې نه علاوه چې څومره ټایمینګ ته په لایو ویډیو واړئ نو د کمپنۍ د طرفه هم تاله کوین چې دي هغه راځي. نو په یو ویډیو باندې ښه کافي روپۍ چې دي هغه ګټلی کېږي. د هغې نه علاوه دا بټن چې دی دا د دل دا شکل چې دی دوستانو نو دا د لایک دپاره دی. دا چې تاسو کله کلیک کوئ نو د دې مطلب دا شو چې دا ویډیو تاسو لایک کړه
که تاسو میسیج لیکل غواړئ نو د هغې دپاره دا آپشن دی، که شیر کول غواړئ ویډیو نو د هغې دپاره دا آپشن دی، او که ډاونلوډ کول غواړئ د هغې دپاره دا آپشن دی. نو د هغې نه علاوه دا اولنی چې دی دا ټرینډینګ دی، کومې نوې ویډیوګانې چې خلک ورکوي که هغه ته فالو کړی که نه هغه تا ته په دې پیج راځي. او دا دویم چې دی دا فالوینګ، نو د دې مطلب دا دی چې تا څوک فالو کړي نو صرف د هغو ویډیوګانې چې دي هغه به ته هغه ګورې نو هغه به په دې لاین تاسو ته راځي. نو د هغې نه علاوه دلته بره دا دریم آپشن چې دی دې ته لیکل دي نیر بای، که دا تاسو کلیک کوئ د دې مطلب دا دی که ستاسو علاقې ته چې کم نیجې خلک دی هغو چې ویډیوګانې ورکړي نو هغه دا خلک دی. نو امید دی دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. دوستانو ویډیو ډېره اوږده شوه، نو کم لازمي آپشن چې وي هغه تاسو ته ما وښیلي. د هغې نه علاوه که نور په دې کې داسې آپشن ما نه پاتې شوی څوک پرې نه پوهېږي نو په کامنټس کې لیکلی شئ، په هغې به انشاءالله بله ویډیو جوړه کړو. نو ستاسو ورور جاوید اقبال اجازت غواړي د راتلونکي ویډیو پورې. د الله په امان.